څومره مسلمان چې زما आवाज اوري هغه په سعودي عرب کې دي که پاکستان کې دنیا په هر ګوټ کې خو زمونږ د دې ځای سره تعلق ساتي دا زما درخواست دی تاسو په دې کې الله د رضا پر زموږ سلام مرګ خلاصي دل غواړي دانشتا د اوربشون غنم نه پیدا کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو نن د پشت علاقې ته راغلي یو د پشت بازار کې ولاړ یو دلته کې زما په دې بیک سایډ باندې تاسو علماء کرام ویني د سره سره نور ځوانان ویني دوی د کوم مقصد لپاره د کې را جمع شوي دي د کوم مقصد لپاره راغلي دي نو هغه صرف یو مقصد دی او ډېر عظیم مقصد دی چې د قرآن تحفظ د قرآن د تحفظ لپاره دلته کې ځمکه چې کومه ده هغه هم وقف شوې ده په هغه کې بعد د قرآن دفناو کېږي په بهترین او پایزه طریقې سره د هغې افتتاحي چې کوم تقریب دی هغه به انشاءالله مخې ته مونږ ګورو زموږ سره چې کوم دي عالمان را سره دي د هغې افتتاح به کوي د هغه سره سره صدر صاحب دی فیض الرحمان صاحب دی د هغې سره سره احمد نور مولانا صاحب دی د هغې سره سره داود صاحب دی او بلا نور مشران زموږ سره ناست دي. خو زما د سایډ نه تاسو دکان وینئ په ده کې بلا قرآن مجیدونه چې دا پراته دي نوي نه دي خو دا هغه قرآن مجیدونه دي کوم چې مونږ د جماعتونو نه کوم ضعیف اوراق دي هغه راغونډ کړو د مدرسو نه یې راغونډ کړو د کورونو نه راغونډ شي په هغه کې بیا چانټي وکړی شي د هغه نه بیا چې کومه صحیح پاڼه وي صحیح چې کومه حصه وي د قرآن هغه رایوځای کړي او دوی دلته چې کوم کاریګر ناست دي هغې په بهترین طریقې سره دا پیک کړي د ده نه نوی قرآن جوړ کړي بیا دا مدرسو ته ځي او د ده نه چې کوم د طالبان او د هغې سره سره عام مسلمانان مستفید کېږي. نو په هر حال دا چې کوم بیکګراونډ تاسو وینئ تر مومنټ سره زه خواست کوم چې دا زما سره عالمان ناست دي چې دې سره به خبرې اترې کوو په هغه ځای کې کله چې مونږ افتتاح کوله ټول قرآن مجیدونه پراته دي نو په هر حال مخې ته ځو او نور چې کوم پروګرام دی هغه په دې پانی بازار کړې سودا سلا د بدو نن په دې پانی بازار کړې دولا سختي بلاړ شي ته د دې فانی دنیا نه یو ځل د امیدونو دا دنیا به مشورانا سلګی د ځن کدن باخر راشي ناګهانا یو ځل د امیدونو دا دنیا به مشورانا دا بغض دا کینې دا حسدنا بتر سو کړي دا بغض دا کینې دا حسدنا بتر سو کړي د بدو نتو بکړه ير وکړه د الله نا یو ځل د امیدونو دا دنیا چې کله دا هغه ځای نه راختمه تقریبا د نیم کیلومتر نه موږ سیوا مزل وه او دلته کې د غر سر ته راوختو د قرآن د تدفین دپاره دلته کې یو ملګري دا ځای وقف کړی دی الله تعالی دې هغه له د اجر ورکړي خو د هغه نوم موږ نه منشن کوو ځکه چې ثواب کار دی نو موږ یې په سین باندې د هغه نه وړو د هغه اجازت هم نشته. صدر پاکستان د تحفظ قرآن کمیټۍ چې کوم دی جناب فیض الرحمان صاحب د پېښور نه راغلی هغه مې غر سر ته راخېجولی دی د دې افتتاح دپاره او د هغه سره سره مولانا احمد نور صاحب چې کومه دی هغه مونږ له ټایم راکړی دی دلته کې رالی د هغه ډېر زیات مشکور یو د هغه سره سره سمیع الله بھائی دی اور قاسم بھائی دی اقبال صاحب چې کومه دی د پشت د ایریا چې کوم دی د تحفظ قرآن کمیټۍ له طرفه صدر دی نو دا د هغې په قیادت کې چې کوم دی مونږ دلته کې رالو دا د هغه ډېر زیات مونږ مشکور یو. نو د فیض الرحمان صاحب سره خبرې اترې کومه دا ویډیو لنډومه دا چې ځای وقف کړی دی زه هم ډېر مشکور یم که زما دا پیغام ورته ورسي دا به لا بهتره شي الله دې ستا دپاره دا د آخرت ذریعه جوړه کړي او څومره چې زموږ دا ملګري دي الله دې دویم خوشحاله کړي دا صرف د قرآن کریم خدمت دپاره دی الله دې ټول مسلمانانو ته داسې توفیق ورکړي. خلک چې کومه دي ډېر زیات مینه ناکه او په قرآن مړه خلک دي نو د دې خلکو په حوالې سره د دوی د کوشش په حوالې سره څه پیغام ورکړي پښتون حوالې سره او بیا د باجوړ بیا څومره قبایل خلک دي نو زما د تاریخ مطابق چې څومره پورې ما ته معلوم دی یا څومره پورې زما علم کې دا په قرآن پاک باندې مین خلک دي او ښه غیرت کوونکي خلک دي. الله تعالی دې دا ګنتري چې کومه ده د دې وهل او بیا د داسې ځای کې د قرآن دپاره الله تعالی هر چاته نصیب کړي. دا چا چې دا ځمکه د دې کار دپاره وقف کړې ده هغه وي زما نوممال یې استاد ستلیم نه شمه ځکه چې تریا پکې رانشي نو الله دې هغه له بې فنا جوړ کړي الله دې دا قرآن د خدمت توفیق دې ټول ته ورکړي دا کار
چې کوم چاره نیولی دی د برکتي کار دی الله دی او دې سره سره د ټول قوم نه د ټول باجوړ نه ټول مسلمانان نه ټول پښتون نه اپیل کوم چې دا بدول غواړي. نو بل څنګ ته زما ولاړه د پشت ایریا د قرآن د تحفظ قرآن کمیټۍ صدر دی جناب اقبال صاحب او ډیر زیات مخلص انسان دی. هغه سره خبرې اترې کومه د تحفظ قرآن کمیټۍ په حوالې سره دلته کې د ځمکې په حوالې سره د تدفین په حوالې سره او د هغې سره سره چې څه پیغام لري هغه د خپل علاقې د خلکو نه د نورو مسلمانانو نه. نو ټول نه مخکې خو ستا ډېر مبارک شه چې د عظیم کار چې کومه دی د کې تا مونږ له حصه راکړله. تاسو ډېره مهرباني الله خوشحاله کړه. الحمدلله دا خو موږ ته د 3 میاشتو نه مخکې موقف شوې ده او موږ پکې تعلیم الحمدلله نه واري او انشاءالله به دې ونه موږ ځای د قرآن مجید د قرآن محل شروع کړو. صحیح جي څومره وخت الحمدلله موږ دلته په سلارزو کې کوم ضلع کمیټې ده دلته زموږ 15 میاشت الحمدلله زموږ چې کوم دی دلته کوم دی قرآن مجید ځای موږ ته پته لګي موږ ډایرکټ راوړو هغه چې کوم دی جوړو چې کوم جوړي هغه جوړو چې کوم نه جوړي هغه دا ما ډېر زیات قرآنونه هلته کې ولې ستاسو په دفتر کې هغه چې کوم قرآنونه تاسو جوړ کړي وو تفاسیر پکې وو د هغې سره سره نور قرآن مجیدونه پکې وو ښایسته ښایسته ګتې وي د هغې سره سره دا ښایسته ښایسته پاڼې پکې وي. دا خو داسې نه چې تاسو کله راټول کوئ بیا تاسو د بهترین شکل ورکوئ. دا تاسو نه په پیسو باندې تاسو خرڅوئ که نه دا تاسو مطلب فی سبیل الله چې کوم دی ورکوئ. الحمدلله د الله پاک په توفیق سره تاسو به دعاګانې سره الحمدلله موږ څومره قرآن مجیدونه جوړ کړي 1350 قرآن مجیدونه تر اوسه پورې جوړ شوي دي الحمدلله او تقسیم شوي دي خو الله ګواه دی په دې باندې موږ د چا نه چې کوم رسم موازین راکړي ته موږ روپۍ کوم جوماتونه چې تللي دي موږ د چا نه روپۍ په دې باندې نه دی اخیستلی. صحیح د کلي علاقې د خلکو نه څومره مطمئن د الحمدلله زموږ خلک دی الله دې ولې عزت ورکړي موږ له خلکو عزت راکړي. اخیرنی پیغام د خلکو نه څه لري؟ ټول مسلمانانو ته دا درخواست کوم ټول مسلمان خاص سره دا دوام چې داسې د ننګارې غر دی او په دې کې انشاءالله ورحمن موږ قرآن محل شروع کوو. په دې کې وسپنې دفاع وشوه نو څومره مسلمان چې زما اواز اوري که هغه په سعودي عرب کې دي که پاکستان کې دنیا په هر ګوټ کې دی خو زموږ د دې ځای سره تعلق ساتي د هغوی سره زما درخواست دی چې تاسو په دې کې د الله د رضا لپاره زموږ سره ټول باجوړ او د هغه سره سره د ګورنمنټ نه هم د عوامو نه هم چې څوک په مدارسو کې یا په جوماتونو کې وي د عالمانو نه مې خاص کر اپیل دا دی چې هغه په خپل منبر باندې که د جمعې ورځ وي که د هر څه ایونټ وي په هغه کې عوامو باندې دا غږ وکړي چې تاسو د خپل قرآن چې کوم دی د هغه په باعزته طریقې سره په بهترینې طریقې سره حفاظت وکړئ. د هغه که حفاظت تاسو سره مثال کې زوی په وراک د سره وي هغه راوړئ دوی ته حواله کوي د دوی نمبر به موږ منشن کوو په ویډیو باندې انشاءالله. د اقبال سره رابطه کوئ د باجوړ په سطح داود صاحب سره رابطه کوئ د پاکستان په سطح باندې د فیض الرحمن صاحب چې پېښور نه دلته کې موږ راغلی دی د هغه سره رابطه شي کولی نو انشاءالله دا کار به مخکې بوځو. موږ مسلمانان یو دا زموږ کار دی دا د انګریز دا د کافر دا د هندو نه دی بلکې دا زما او ستا ذمهواري ده او د ګورنمنټ دا فیل دی چې ګورنمنټ دې کسانو له لږ فیسیلیټیز او سهولیات ورکړي. یوه خبره صرف کوم پروګرام اینډ کومه دا چې کومه باونډري ده نو چونکې دلته کې خو ځناور او دا مطلب په هره قسمه دغه راتلی شي چونکې د غر په سر کې دی بل څه دغه پکې نه خو د قدرتي آفاتو د وجې نه مطلب دلته کې هر څه شي کې دی د هغه ذمهواري چې کومه دا څوک نشي اخیستی خو د حکومت نه دا مطالبه ده چې دلته داسې باونډري سیسټم جوړ کړي چې هغه ته د اوبو دا چې کومه سیلابي اوبه دي د غر نه ټولې اوبه رابېږي باونډري جوړه کړي او د هغې سره سره روډ ورته جوړ کړي. نو ډېره مننه ډېره شکریه.